صحابه سره خاندي چې ناګهانه یو سړی راغی او په مخ باندې کپڑا دا ټول صادر کې پټ دی، پټول صادر کې ځان پټ کړی دی. ویلد المخامخ امام الانبیاء تاجداری حرم، امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مخامخ تشریف فرما دے. ناگہان وحشی مخامخ میں حضور تا ادریگی، حضور علیہ السلام مبارک سرا لالاس ملون دے، مبارک میں آواز کی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک محمدا عبدہ ورسولہ. ناگاند سرداری کونین غیگی مبارکی تراغی دو حضور علیہ السلام زنگنون مبارک امینس کی انسان پروتین. حضور پاک ورتوی سادر دمخلری کان سوک راغ للین طول صحابہ کرام حیران دی اور توی اید اللہ محبوبہ لوی مجرم راغلے دیں، لوی مجرم راغلے دیں، ستاغی کی پروتیں دا جماعتیں ستاغی مبارک دا رحمت لمن دا نن مات نجات شتکنا. وی فرمائل تو وحشی حضور پاک و تو فرمائل تو وحشی اغویز وحشی ماں سرداری کونین مبارک میں جو اولد العمر فاروق تر رأوی السلام. اللہ اکبر اللہ اکبر. محترم دو حضور پاک علیہ السلام چکل مکہ مکرمہ فتح شوا نو حضور پاک اعلانو کو صحابہ کرامو تے اعلانو کو اے صحابو چه چاتم وحشی پا لا سراغے نو آغا قتل کئی مال مرا پرک دی. اعلان دا سے وشو وحشی چه دا اعلان وورے دو نو خپل کور والا او اهل عیال نا پټ تر پټا هغه طائف تلاړو. طائف دا د مکی مکرمه نا 100 کیلومتر لري یو خپل علاقه ده د ال تلاړو او د دې ځنه به تکل کوي چې خپل ټول عربي ممالک پریدم او داسې زه تلاړ شم چې التا د ځان بقا وګورم، ځان له زندگی ملو شي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کئی چې صحابو نن هر چاته عفو ده او څوک چې دار ابا سفیان تراغلو هغه ته نجات ته هغه باندې بیا محکمه نه چلیږي. در رب العالمین فیصله عجیبه عجیبه فیصله وی. وحشی رضی اللہ عنہ لاړو طائف تا رحمتا للعالمین چې دا قافلې اولیدلې او قسمه قسم خلق راضی اسلام کې داخليږي. د وحشی د خاندان نه یو پیغام راغی فرمائی فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نن اغا خلق لرا تا عفو کڑلا چه دا چا پلاس باندے ستادلور زینب رضی اللہ تعالی عنہا بیدبی شویوا پچاچی د زینب رضی اللہ تعالی عنہا پا بدن باندې سے تمرا غلیو د چا د لاسا چې زینب رضی اللہ تعالی عنہا را غرزید لیوا اوی تم تا عفو کڑلا لیکن تپوس نکے وحشی د پارا
ستاسو فیصلہ کم فیصلہ لا سرداری کونین میں مسجد حرم کے ناستے بیت اللہ کے ناستے ربی کریمہ منگا ٹھول بیت اللہ شریف تا بار بار ورولے دا بیت اللہ انوارات و فیضات تی دا حضور علیہ السلام مبارک تندکی خکولارال مخیط صحابہ ناستی خط اولی استلو پا خط کی دا قتل چه دا وحشی رضی اللہ تعالی عنہ بارک ایمان مطالبہ شویدہ سرداری کونین میں فرمائل یا اللہ اے دا بیت اللہ مالکا اے دا زمین و اسمان مالکا اے دا کائنات و ربا کہ وحشی جہنم تلال شی ربا ماتا فید نشت دے یا اللہ ز انسانی ز اسلامی ذمہواری سر ترسو ما پیغام اولے گلو چه داخت والا او وحشی تا اوے چراش اسلام روڑا کل چه خط قاسد تا ملو شو پا منڈ منڈ باندے طائف تا لاڑو دا حضور علیہ السلام سوچ خدا دے چه دی بدل تا نیز دی علاقہ کی اسی دو رضی بعد سڑے و رسید الوحشی رضی اللہ تعالی عنہ تا حضرت وحشی دیون اعلان دی پروتے زان تا پروتے سوچ فکر دے یا اللہ ما تا اغوخ یاد دے یا اللہ کنند زان اللہ سنکٹ کما او پشلو لا سنو سرداری کونین تلار شما بے اب ما معاف نکی سوچ فکر کے پروتے دے دوران کے قاصد راغ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دخپون او خزولو وحشی استرگی مبارکی کلو کرلے ورطوے سنگر آگلے کمزے نرالے ورطویز جناب محمد الرسول اللہ بیا محبت سر درود پہ حضور پاک ہوئی صلی اللہ زمان مشفق او مہربان نبی زمان مشفق او مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آلے گلیم سنگر آگلے حضور پاک ہوئی چراشا ورطوی حضور پاک تو فرمایا ما دمر گناہ نکڑی دی چکہ تمام کائنات پا یو تلکی واچولشی او زما گناہنا پا بل چابڑکی کی خودلشی نو دو جہان گن غرنبا سپک اخی جی زما گناہنا بدرانوی قاصد واپس راغے سرداری کونین تے او فرمائل چی وحشی خدا خبر کرے دا بیا سرداری کونین مدینی طیبی تلاڑلو حضور علیہ السلام مدینی منورین کاغذ را لیگی خط را لیگی وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ورطوی تمام خلق رالل وحشی پا نظر را نغے وحشی ولی نرازی ایمان ولی نروڑے وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیا اماغ خبر تکرار کرا سرداری کونین ورطا پا خط باندی الیکل قال اللہ تعالی و تبارک الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا کہ رب العالمین چاہتا عفو نکی حقا چاہتا با عفو نکی چاہتا توبہ نعباسی چاچی توبہ اویستلا چاچی ایمان روڑلو چاچی عمل صالح اکڑلو رب میں فرمائی فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ رب میں فرمائی زبداغی گناہنا بدل کمپنے کو باندے وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغذ علوستلو ورطوی پیغام روڑن کیا زما محبوب تا او آیا
ما دومره ګناه کړې دا زه د خپلې ګناه په وجه باندې زوایم چې ما به رب کلم معاف نکی ما دومره خطرناک جرم کړی دی بیا قاصد راغې مدینی طیبې ته وحشی خو جاری او دا خبره کوي سردار کونین می ورته ولیکل لا تقنطوا من رحمت الله لا تقنطوا من رحمت الله اے د خدای بندا زما رب فرمای الله وی زما د رحمت نه امید کېږي ما و د خدای بندا الله وی نه امید کېږه ما ته ولې نه امید بیا په خط کې دوباره دریم کلمه لیکي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك ګورا د ایمان نه بعد د شرک نه بزان ساتي نور گناهونه خو رب العالمین مهربان رب دی که الله وغواړي نو رب یې معاف کوم بس ایمان راوړه توبه وباسه وحشی رضی الله تعالی عنہ چې دا اولیدل بس هغه ته وی تزا وحشی خپل سامان اوس برابرای او مرګری ور سره رال ورته وی کوم خاصی وحشی وې زما یسرب ته مدینه طیبه ته باغوی اس یسرب ویلو حضور پاک علیه السلام فرمای چې کله ورته مانوم کې خودلو طیبه مدینه المنوره دینه بعد ورته یسرب ویل ګناه ده وحشی رضی الله تعالی عنہ هغه مبارک روان شو اتم کال د هجرتو سردار کونین میں مسجد نبوی کې ناشته بعض علما فرمایي ویو لار کې دی روان یو قافله مخ ته راغله نو وحشی خپل په دې بدن باندې مخ باندې یو صادر را خور کړو چې دې په کې دا دوستر کې ډېرې پذیر سره بخکارا کېدلې خود دې بدن داسې و چې ډېرو خلقو پیجندو ندی ورته راغی وی ته وحشی نه بس دی غلی شو قافله والا ورته کوم خو رواني استاد سفر مخه خو مدینه منورې طرف ته ده څنګه مدینه منورې دی ورته پچاړه شو وې زما مدینه منورې ته سره بارزي وې زم خپل غاړه کې پړې د سردار کونین مخه ته غرزوم چې حضور پاک زما سره سم معامله کوي بس هغه ته تیار قتلای می اور کی مسیزی مخرله توري لا سنرانا کټکې زهر جرم ته تیارم بزم یلکه وحشی تسرنګ زی تا دومره لوی جرم کړي تا د سرداری کونین هغه تر او هغه رضایرور چې حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام با د هجرت نسو کال بعد با نبی علیہ السلام خپل تر یادولو او چې کله مکی مکرمه فتح وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سکسانو سره خبره کولې وی فرمایل ماته د مدینه د مکی مکرمه په دې دروازو کې خپل تر آیات شو په دې دروازو کې وزما کاکا زما رضایرور سید الشهدا امیر حمزه ګرځیدلو کاش کننوي دا ارمان به پورا وي نو هغه حالات به یادول نبی علیہ السلام بار بار به د ذکر کول او دا یقیني خبره چې سړی په داسې بے رحم مرګ باندې مرشي دا غیر مونږ حضرت شیخ العرب والعجم استاذنا و استاذ العلماء مولانا محمد حسن جان المدنی نور الله مرقده هغه مبارک زمانہ بالکل نه یریږي قدم چې اخلم یاد چا عالم خبر اورم دا ما ترایاچ چې د خدای بدبخت انسان دې سپینګری دې نسبین انسان دا ثانی امام مالک قسم په خدای د دې بازي عادتونه داسیو داګه شیخ صاحب حفظه الله هغه مبارک فرمای او دا مولانا حسن جان صاحب دا بازي حرکتونه چې زګورم نو د امام مالک رحمت الله علیه چې کوم سیرت منګه مطالعه کړي وي دا غرنګي یو نسبین انسان دی یو نازک طبیعت یو بدبخت تا پس چل باندې بوتلو
شهید دی کو. نو مونږ چې کلم داسې د مظلومیت خبر راشي خپل شیخ او مرشد مخ ته راشي. دیو جن علما دا ضروری خبره ده د علماو داسې بے رحمانه مرګ دا هېرېدل نه پکار. الله دې د ټولو شهدا او علماو په قبرونو انوار را اوري. نو داسې لوی شخصیت چې هغه سید الشهدا ورته وي، یعنی د شهداو سردار، د شهداو امام، هغه لوی شخصیت بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه کله یریدلو. نو هر وخت به یادولو، هر وخت به یادولو. نو وحشی هغه روان شو مدینه طیبه ته. علماء لیکلي واقعه خوريره مفصله ده، زه مختصر خبره درته کوم. دغه ډیر څه پرېدم زکه ټول واقعه په بیا تک دوا جمعو کې نخلاصيږي. وحشی رضی الله تعالی عنہ په اسلام وروړو کې زما مقصد سره هغه دغه مقصد دی چې ما د تقریر اول کې خبره وکړه چې د انسانیت باندې شفقت پکار دی، رحم په پکار دی. خدای پاک ته محبوب کم انسان دی چې ځان د پاره سخو خي بل د پارم هغه. موږ جنت ځان ته خوخو بل ته سملار نه خو چې ته جنت تلار شي. یو سړی ګناه کې لګي، مبتلای سود کې لګي، غلا کې لګي، نو خراب او اعمالو کې لګي. موږ هغه نه منې کو، منع کول پکار دی معزز. خدای دې موږ او تاسو د ګناهونو منع کړي. او چې کوم دوستان ګناهونه کوي کاغه هر قسم وي الله دې سره زمونږه د ګناه نه نفرت پیدا کی او تقوا طرف ته دی الله میلان پیدا کی. اصل چیز هغه د الله نه یره او خوف دی. وحشی رضی الله تعالی عنہ روان دی مدینه طیبه ته. قافله والا ورته وسکه بزم وإذا ما اسبخن مانزن بعد صحابه کرام ناس دی. ګوري او سړی دنن راغی باری چانه تپوس کړه دی د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د ناس زیرات او خایا. امام الانبیاء د تمام پیغمبرانو سردار دی، د تمام پیغمبرانو امام دی. اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام، میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام د رب العالمین مقربی فرشتي دي. لیکن اغه فرشتي په شب معراج باندې سرداری کونین تراله وی فرمایل زمنګ دغه مقام دے اخوت لله نشو اخوا زمن وزری سوزی د رب العالمین تجلیات په جلال کې راغلی دي. اے دا الله پیغمبره من دتلو نه عاجز یو او الله دې ځان ته برغواړي، الله دې ځان ته غواړي. دا خپل نبی هغه مقام الله ورکړي. رب العالمین می وته فرمایل کله چې مقام حدیثه ته خبر او سفر او رسیدلا سردار کونین ته رب العالمین د شفقت او د رحمت په زبان فرمایي ادعو مني یا حبیبی رانیز دی شای زما حبیبا. رب العالمین می د رب العالمین خپل معشوق سرا راز و نیاز روان دے. د اسمان پرشتی تی نا عاجز دی، د تمام اسمان پرشتی دا خبر ناوری. یو ذلی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نامے ورد فرمائش پدا فداک ابی و امی یا رسول اللہ. محبوباتا دا رب العالمین سرا در راز و نیاز خبری کری دی. اے دا اللہ محبوبا پگیر مبارک کی ورطا گتی وخی تندی مبارک باندی ورطا لاس مبارک کی خود لے دے ورطا وی محبوبا چه رب العالمین سرطا دراز خبری کری دی. اے دا اللہ محبوبا داغی خبر نراتا یو خبرو کا. اے دا مومنان موری دیر دا سی خبری شوی دی چه اللہ رب العالمین ما سر پڑیر مین باندے ملاو شو.
یو ټیم کې زما رب العالمین جلال کې راغې ما ته وې زما محبوب سغواړې ما او فرمایل اے زما ربا چاچی دا کلمه اولوستل چې لا اله الا الله محمد رسول الله اے رب کریم چاچی دا کلمه په زبان باندې اولوستلا اے زما ربا اگر انسان د جهنم نه بچکا ما ته زما رب په شفقت او رحم باندې او قتل او راته او فرمایل و زما محبوبا زما دې په خپل جاه جلال قسم وی چې چا دا کلمه پتا باندې د زړه ایمان راوړې وی اے زما محبوبا کدا تمام غرونه چې ما پیدا کړی دي کدا داغه د ګناهونو برابر وي اے زما محبوبا زبستا د مخ د برکت او بخما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها مبارک می کوټک یو आवाज ویستلو ټول دغه आवाज سره आवाज یو کوي سبحان الله بیاوی الحمدللہ بیاوی اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سترگی مبارک ڈک شلی وی فرمائل اے زما محبوبہ اللہ جل جلالہ چکل در رحمت صادر خور کی نماتب کی زیب ملاؤں شکنا اللہ اکبر دمر ایمان دمر کامل عقیدہ و بیام دا عجز اظہار کی حضور پاک مبارک ہوئی دا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا سر مبارک پا یو حساب آدھے لاس مبارک کی خودو وی فرمائل اے عائشی ستا کور ما سر پا جنت کی دا سی رے چی زما استاد کور منس کی دروازہ نشتا دے دا ټولو بی بیانو کورونو کی با دروازہ وی خو عائشی ستا زما پا کور منس کی چی کم دیوال دا یاقوت و زمروت دے عائشی اگه دیوال کی اللہ دروازہ ندا لگولے او فرمائی چی کل عائشہ اغاڑی کل زمان محبوب اغاڑی جدید دوارو ملاقات بداسی کی گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چی سار پاسی دا خیرات کو خدای دیر شکر دے زمان دا محبوب سرا دے وجنا یو ذل یو کس راگے دا مدینی طیبی مبارک زمین باندے اگا چراغے نو اگا دیرا افسوسناک آوازون دخل مبارک نا اوتل بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ورطا جواب را لگی دا سوک جاڑی دا جڑا آواز دا چا دے وی فرمائل دا یو کس راگلے او اغین یو گناہ شوی دا او پاگی گناہ باندے جاڑی زما بخنہ بوشی کنا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ورطا وی تاسے ما تو گوری زما خریس شو عبداللہ ابن زبیر سشو الگراولی زاغت غوکی و خبرکو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ معشوم دے بی بی عائشہ ورطا فرمائی اے زما خریا ما تا غگرا نزدیکا اے خریا ما تا غگرا نزدیکا غکی ورطا فرمائی چلار شدی انسان تا ہوایا چتا دا کلمہ لوستلی دا چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وی آو دا کلمہ خوی لوستلی دا اسم لگے دے وکی ورطوی چی خام خواب جنت تزی خام خواب جنت تزی نو میں دکھی گا ما دا سے حالات کی وحشی رضی اللہ عنہ ہو راگے چی دا سرداری کونین پا مخ مبارک باندے دا انوارات و فویزات و عالیشان صادر خور دے صحابہ سر خان دی چنا گہانے یو سڑے راگے او پا مخ باندے کپڑا دا ٹول صادر کی پٹ دے پٹول صادر کی زان پٹ کڑے دے ویلد المخامخ امام الانبیاء تاجداری حرم امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مخامخ تشریف فرما دے
ناگہان وحشی مخامخ میں حضور تا ادریگی حضور علیہ السلام مبارک سرا لالاس ملون دے مبارک میں آواز کی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک محمدا عبدہ ورسولہ ناگان د سرداری کونین غیگی مبارکی تراغی د حضور علیہ السلام زنگنون مبارک امینس کی انسان پروتے حضور پاک ورتوی سادر د مخلری کا سوک راغ للے طول صحابی کرام حیران دی اورتوی اے دا اللہ محبوبہ لوی مجرم راغلے دیں لوی مجرم راغلے دیں ستاغی کی پروتیں دا جماعتیں ستاغی مبارک دا رحمت لمن دا نن مات نجات شتکنا وی فرمائل توحشی حضور پاک و تو فرمائل توحشی اغویز وحشی ما سرداری کونین مبارک میں جو اولد العمر فاروق تررا اوستلام علی المرتضی تررا اوستلام صحابی کرام تررا اخلی جماعت کی واویلا جوڑ شوان سرداری کونین نوڑان دی فرمائلیو کچاتا وحشی مخی تراغ قتل کئی سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابو تا اولیدل امام الانبیاء مبارک میں سترگنا اخ کی روانی دی صحابو تا وی اے صحابی کرامو اے صحابی کرامو توری زان سر سنبال کی تاسی تا پتا دا یو انسان چی دا کلمہ اوی چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ رب العالمین ما تا پزر کی تمرا محبوب کی سل کافران چی قتل شی پا یو میدان دا جنگ کی پدی نخوشالی گما خوچی یو انسان دا کلمہ ہوئی او دا جہنم نبچی دا پدی دیر خوشالی گما عمر رضی اللہ تعالی عنہ تورا مبارک لاندی کی خودلا را پاسی دلو وحشی توی وحشی پاسا سرداری کونین جاڑی سرداری کونین ورطا افرمائل و وحشی تا تخما مخ کے پیغام در لے گلے ہو ولی پڑھوں بھی پیغام را نغل لے ورطا یا رسول اللہ توری پریدا سوک دی تورا نرا اخلی یا رسول اللہ ما تورا را اوڑے دا تراتا حکم کوا زبد زاننا رنبے پوز غصوما بے بد زاننا جب غصوما بے بزان نخپی کٹکوما بے بزان نسترگی اباسما بے با اعلان کوم اے خلقا چاچی دو سرداری کونن زردر دولے دے دادینن دنیا کی زانتا سزاور کی یا رسول اللہ بیا بگندی ما اللہ ابخی کنا سرداری کونین وی نا سترگستا امانت الہی دے پدی سترگو باندے قرآن تا گورا جب استا یو امانت الہی دے پدی اللہ یادوا وگنستا یو امانت الہی دے پدی باندے دا اللہ قرآن اورا وحشی منگ دید پر اللہ نیورا لے گلی چچانا بدل والو وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک اعلان کی اے دا مدینی منورے انصارو اے دا مدینی مہاجرینو زخو سرداری کونن معاف کرما ستاسی خو خدمہ معاف کوئی کنا اس میں تاسی تخپل خندر بخلے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خوشالوئی نو ما قتل کئی ما علال کئی زما گوگونا پا دیوالو نو باندی اٹھم بے زما پوزا زما بدن ٹول ٹوٹی ٹوٹی اندامونا قجرو کی راز ورن کئی سرداری کونین ورطوی اے وحشی دین بعد دا خبری مکوا کتمونگ تا دا خبری کے بے زمخی تا مرازا بعضی خلقو دا سی وی چی نبی علیہ السلام ورته وی چی بس ایمان دی راوړو زما مخې ته مرازه او خبره بدله ده
وای اے وحشي کته دا خبره کې چې ما داسې وکړل نو بیا زم مخه ته مرزا تیر اسلام داسې یو دین دی چې دا دې کله راوړو مخکینی ګناهونه دي معاف شي اے وحشي ستا ګناه معاف تا ته د الله رب العالمین هغه بندګانو کې راغله چې ستا مقام اوچت مقام دی ته به جنت ته ځې